زرکه بیبي دغه نجلۍ زرکه نومیږي او د ستورو ځینو سوشل میډیا باندې په ټیک ټاک باندې فیسبوک باندې ټویټر باندې انځورونه ښکته پورته کیږي او اوله کې لومړی کې ملګرو لیکنې داسې کولې چې ګنې دا په پیښور کې په صدر بازار کې کباړ ټولوي یا سوال کوي داسې خبرې وي او ډېرو خلکو پوسټونه دا وکړل چې دې لپاره چې موږ ته شمېرې پیدا کړي موږ ورسره مرستې کوو سوشل میډیا د پاکستان والا خو بیخي حال بد کړی ول هر شی هغه کول چې موږ پیدا کړي دا قصه خو خوشبختانه زموږ ښه ملګري بادام احمدزي نن کاکا سره ورسره ټلیفوني خبرې کړي دي هغه د کاکا شمېرې هم دواړه شریکې کړي دي کاکا یې د پلار یې شریکې کړي دي دا خلک افغانان دي په پېښور کې اوسېږي پیسه داره خلک دي د ټیلرو کاروبار لري او په سعودي عربستان کې غټ کاروبار لري نه دا نجلۍ سوالګره ده او نه مطلب دا کباړ ټولوي د خپل ورور سره تللی والته چې هغه راواخلي کتابونه واخلي کتابچې قلمونه واخلي کوم افغان یا مثلا کوم پښتون افغان ته ویډیو کړې ده او هغه به سوشل میډیا ته ورکړې ده شاید د لایک او فالوورز لپاره دا کار کړی یې نه غوښتل چې داسې یو څه وسي خو یو کار ده سوی دا چې څه حقیقت ده په هغه باندې خدای پوهېږي چې اراده یې څه وه که لایک او فالو یې اراده وه خو ډېر بد کار سوی ده ښه کار نه ده سوی داسې کار باید ونیسي نو اوس هغه کورنۍ د دې نجلۍ کورنۍ لګیا ده اول خو دا ټولو خلکو نه یې مننه کړې چې موږ هر څه لرو د هېچ چا مرسته اړتیا نه لرو الحمدلله الله پاک هر څه راکړي دي اوس وایي چې هغه کس موږ پیدا کوو چې دا ویډیو یې کړې ده او باید هغه د بخښنې لپاره ویډیو وکړي چې بخښنه وغواړي او دا اشتباه کړې ده او زه ټولو نه هیله کوم چې نه د نجلۍ شمېرې پسې وګرځېږي نه یې د پلار نه یې د کورنۍ دا هېڅ شته اړتیا نه لري کله کله موږ وایو چې رښتیا راځي دروغو به کلي وران کړي دا سوشل میډیا کې مهمه خبره دا ده چې په اوس وخت کې موږ د دقت په ځای له سرعته کار اخلو نو هر څوک خو خبریالان نه دي نو لږ دقت هم کوئ یاره